أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. صدق الله العظيم. دغه آیت کریمه کې الله جل جلاله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حکم کوي د دغه خبره چې د دغه قرآن په ذریعه سره دغه خلکو ته خوف ورکا دنیا کې کومه زندگی تیر کی د دغه نه پستا سهم چا وکړل شی وکړل بد وکړل نو د دغه د بدلې د پوره بده سی ورزي ته الله مخه ته جمع کولای شي چې بیا په هغه ریز باندې د الله نه ما سوا بل به د چا څوک امدادګر هم نشته ده نه څوک سفارشي خود مختار شته ده چې د الله د اجازت نه بغیر څوک د چا سفارش وکړي. دین علاوه د معزتمند قرآن دا د الله جل جلاله کتاب ده د د زده کړه تعلیم و تعلم دا عظیم جهاد ده. الله په خپله فرمایي وجاهدهم به جهادا کبیرا د دغه قرآن په ذریعه سره د دوی سره جهاد کبیر کوا. جهاد بالسیف په توره باندې اسلحه سره جهاد دا د کافر سره یو جهاد ده لیکن د قرآن په ذریعه سره جهاد چې قرآن ته زده کې جهاد کبیر ځکه ده دغه قرآن زده کول چې په دغه ته د کفر حقیقت وپېژنې د کافر حقیقت وپېژنې د یهود او د نصارا د هغې حقیقت وپېژنې نو د دوی نفرت ته په زړه کې پرېوځي دغه رنګې د دوی سره د خپل د دین بچاو همت او حوصله د پیدا شي نو ځکه د قرآن دغه تعلیم او تعلم دغه ته جهاد کبیر ویل شوی دی. او بیا دویم آیت کې الله جل جلاله نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیوی خبرې نه منې کوي هغه دا وه چې کفار مکه پسې نبی علیہ السلام لګېدلی او د هغې نه وخت غوښته چې د مو خبرې د پوره داسې یو وخت روبوسې زه یو خبره دې ته کوم ځنې خو سکوټ انکار وکړو چې موږ سره تو خبره ورونه ځنې چې هغې بونې وکړلې چې یار افلونکی چارې پسې زه درومه یا افلونکي زوی ته زه لوړیه بیا په یو وخت کې هغې په خپله مشوره وکړه چې سوی ویر خو به شو د ده د خبره به ورو خو داسې موږ او بیا مطالبات غلط ونه شروع کړو چې په د خپل دعوت باندې پښمان کو چې دی په خپله باندې وایي چې دغې ته مې سره چې ویلي نه وه مجلس ته مې غوښتي نه وه نو چې کله دوی تلل اوله مطالبه یې دا وکړه چې موږ مجلس ته در درومو د تو خبره ورو خو اول شرط دا چې د تو په مجلس کې خو ډېر داسې کمزوري کسان نستی لکه مثلا بلال رضی الله تعالی عنہ عمار رضی الله تعالی عنہ نو دوی ورته وویل چې اول به دا د دغې مجلس نه چې گئے موږ سره به بیل نشست کوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام داسې طبیعت کې د خبره روغله چې دا خو د مو خپل صحابه دي دا خو د مو سره هر وخت موجود وي لہذا که دا داسې د یو وخت پر ځای زور نه چک کا او دا روغ وړک شی نه کیدای شي چې الله پاک په هغې مجلس سره په هغې دعوت سره دوی ته ایمان نصیب کی نو بیا د دغې صحابه سره هم دوی ورونه وګرځي خو لیکن الله جل جلاله ته د نبی علیه السلام دغه سوچ هم خوند ور نه کړ او فورا یې الله پاک آیت پر نازل کو ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ما علیک من حساب من شیء وما من حساب او په آخر کې فتطردهم فتكون من الظالمین پیغمبره
د مو هغه خلک چې مو ته سبا او بېګا لګیا یا وزونه کوي مو عبادتونه کوي دا یې زړونه ونه شړی دا هر وخت یې مو په رضا کې لګېدلي دي داسې عملونه کوي چې کوشش شي دی چې په دغې عمل الله راضي که په دغې عمل الله راضي که د دغې ځنورو دپاره به ته دا د مو دوستون چګی او پیغمبره که دا د مجلس نه چک کړل فتکونه من الظالمین ته به هم د ظالمینو نه شي پیغمبر غوندې عظیم هستی ته الله پاک دغې فقراو په وجه باندې دغه ټکي دي که دا د ځون نه لرې کړل نو ته به هم د ظالمینو نه وګرځې نو اوس ګوره الله جل جلاله د قیامت رسیدو یا دا یو قانون کښېږدوم چې په اسلام کې د امیر او د فقیر د دین د زده کولو په باب کې څه حیثیت او فرق نشته سره په یوه مثاله باندې په یو ډګر باندې امیر هم په یو ځای کې کښېنستی شي فقیر هم کښېنستی شي دا نه چې هغه امیر ته مخ ته ځای ورکړه نه چې اول څوک ورغله بس مستحق هغه ده خو که چېرته دغه اجازت الله پاک نبی علیه السلام ته ورکړه او داسې کړي اگر چې جایز دي دا حق استاز ته هم شته ده چې خپل شاګردون یې هغې څه وخت پوره داسې ځون نه برخاست کړي چې تاسې لږ غوندې فلحال سیټ ته شوئ د څه کار سره مې خبره ده دغه رنګې مشر ده مثلا پلور د خپل زوی ته ویې شي خو لیکن الله جل جلاله که چېرته دا اجازت د پیغمبر ته ورکړه نو دا د قیامت رسې به یو عام دستور ګرځېدله وه چې پیغمبر هم د خپل مجلس نه غریبون چک کړي دي لہذا د غریبون د نه د دین په زده کولو په باب کې دا یو دستور به جوړ شوی وه چې امیرونو ته د بیل پیریډ اخیستی شي فقراو ته د بیل پیریډ اخیستی شي نو الله پاک داسې نه وکړل دواړه په دغې باب کې مساوي کړل مزید الله پاک نوره هم پسې تفصیل بیانوي وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم او تو ودور کا به په دغه قران سره الذين كسان يخافون چې دوی ډریږي د دې خبرې نه ان يحشروا الى ربهم چې دوی به جمع کولای شي په طرف خپل رب ليس لهم من دونه نبوي دې دوی دې پر من دوني په مقابله د الله جل جلاله کې ولی سو کارساز دوست چې امداد یو کې ولا شفيع او نسوک سفارش کوونکا چې د دوی شفاعت وکي دی ویلې وډور کله علهم یتقون د دې لپاره چې دوی زونه بچ کړي شرک نه ولا تطرد الذين يدعون ربهم او ته مشړه کسان يدعون چې دوی اوازونه کوي ربهم خپل رب ته بالغدات سبو وخت کې والعشي او بګا وخت کې یریدون وجهه دوی اراده لري په خپل عبادت سره وجهه رضا دی الله جل جلاله ما علیک من حساب من شیء نشته په تو باندې پیغمبره من حساب د حساب د اعمالو د دوی نه من شیء څه شی وما من حسابک علیهم او نشته دا د حساب د ایتو د عمل علیهم په دوی باندې من شیء څه شی فتطردهم حتی تطردهم کچرته د وشړل دوی تر دې پورې کچره دوی وشړل فتكون من الظالمین نو تبو شه د ان انصافونه دي ظالمینونه وکذالک فتنا او د غرنګ فتنا موږ امتحان اخلو بعدهم ببعض د بازي دی دوی ببعضن په بازي سره د امیر او فقیر مې ویلي جوړ کړي دي الله فرمایي چې دا موږ امتحان اخلو چې و در امیر په خپل امیرای کې څه کوي او فقیر په خپل فقیرای کې څه کوي امیر په خپل امیرای کې سرکشي اختیار کوي کدای بیا هم د الله پاک طرف ته نبت کوي فقیر په خپل فقیرای کې بے صبری کوي تضرع کوي جزا فزا کوي چې الله زه د فقیر ویلې جوړ کړی او کچیر ته صبر باندې کوي دا د الله امتحان دا چې چاته الله مال او دولت ورکړی عموما عادت وي چې هغه الله پاک د دین په حواله سره بیا کمزوره شوی او چې چاته الله جل جلاله دین ورکړی نو عادي دنیا په حواله سره کمزوري دا امتحان دا ليقولوا عاقبت چې دې پر چې دا وی د اغنیا اها اولئ من الله عليهم من بيننا دغه کسان دغه فقرا هغه کسان دي من الله چې شګړه کړی الله پاک علیهم په دوی باندې من بین په میانځ دې مشکې سمانا یعنی دا معنا دغه امیرون یی چې یاره که د ایمان داسې ښه شی وه نو دا به د موږ سره وه ځکه چې مال او دولت شهرت او عزت دا د موږ سره ده او دا ښه شی ده په ظاهره باندې نو دا منه چې ورګرون موږ الله ته یو
نو که د ایمان دا ششی وه نو بیا به دا ایمان هم د موږ سره وه الله چې د غیر ته مې دغه مال درکړی چې دغه بکواس هم وکړي الیس الله باعلم بالشاکرین ایا نه د الله جل جلاله بعلم عالم بالشاکرین په شاکرینو باندې په قدردانو باندې واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا هر کله ته درشیا کسان یؤمنون چې دوی ایمان اړل د بیاتنا پیاتونه دي موږ باندې فقل پیغمبر او ته ویا سلام علیکم سلامتی دی علیکم پتو سے باندې دغه فقرا چې د ایمان وروړ پیاتونه دي موږ باندې مې لست پیغمبر چې درومي مو طرف نه په دوی باندې سلام یا كتب ربكم على نفسه الرحمه لازم کړه دا رب دې تو سه په خپل زون باندې رحم الرحمه رحمت مخکې مې هم حدیث قدسی ویلو چې الله فرمایي سبقت رحمتي غضبي د مو رحمت ته مو په غضب باندې سبقت کړه دا الله فرمایي چې رحمت دا چې زب رحم کوم دا مو په خپل زون باندې لازم کړه دا به خامخا کوم زه رحمان ذات یم او دا مې هم ویلیو چې د الله پاک د رحمت سل حصې دي یوه حصه رحمت یې دغه دنیا ته ورکړه ده په ټول مخلوقات که انسانون دي که حیوانات دي که جنات دي په دې تقسیم کړه ده نو د هغې د رحمت په حصه باندې چې مور دو د خپل بچي د پرې شفقت په زړه کې ده پلور د خپل بچي د پرې رحم او شفقت په زړه کې ده که په انسانونو کې دي او که په حیواناتو کې دي او د 99 حصې رحمت دا الله جل جلاله آخرت ته چې په خپل مؤمنینو بندګانو باندې به کوي په جنت کې انه من عمل منکم بشک سره شان دا د من عمل منکم سوءا بجهالت اسوک چې عملو کې دي تو سینه سوءا د ګنا بجهالت پنه پي سره ثم تاب من بعده بیا د توبه وبسي من بعده بعد د ادغي عمل ناکارانه د ګنا د عمل نه فورا توبه فورا وبسي واصلح او خپل عمل درست کی فانه غفور رحیم بشک الله جل جلاله غفور بخشون کا ذات رحم کون کا ذات تا نو دا هم ګوره د فقراء او د مؤمنینو په حق کې چې الله جل جلاله په دوی باندې مجلس ضروري وي ته وایي چې الله سلامتی وي رحمت دې دوی دې پر الله پاک په خپل ځون لازم کړه دا ګناه کوي نه وشي ناپوهۍ سره دوی باندې یا خدا منه چې د دغې ګناه عمل یې کوم دا وي ته پاته نه وه چې د دغې عمل دا ګناه ده یا دا معنا چې ته پاته وه خو لیکن په دې وخت کې عاقبت وي نه یې چې 2 منټه خوشي حاصله یې اپله بیا غمونه دي د خدای ناراضګي دو نو عاقبت نه غافله وم جاهله وم خو لیکن ګناه وکړه توبه یې فورا په وایستله الله فرمایي چې فانه غفور رحیم الله بخشون کا ذات رحم کون کا ذات تا وکذالک نفصل الآیات او دا غرنګي نفصل الآیات موږ بیانو تفصیل سره الآیات آیتونه د قرآن ولتستبین سبیل المجرمین او دې پوره چې روشان شي واضح شي لار د مجرمینو قل پیغمبر او تو انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله دا مطالبه مخکې هم شوی وه چې کفار مکه نبی علیه الصلاة والسلام ته روغل دا مطالبه یې نه وکړه چې ځینې امورو کې ته د موږ اطاعت وکړه ځینې کې به موږ دې تو اطاعت وکړو موږ به د تو د رب عبادت شروع کو او ته د موږ د معبودون عبادت شروع کا الله وی چې داسې وي ته وایي چې انی نهیتو بشک سره زمانه کړه شوی د دې خبرې نه ان عبد الذین چې زه عبادت وکړه د هغې شیونو تدعون چې تاسې د عبادت کوئ من دون الله ما سوا د الله پاک نه قل پیغمبر وی ته وایي لا اتبع اهواءکم چې زه اتباع نه کوم د خواهشاتو د تاسې قد ضللت تحقیق سره زه ګمراه شو اذن په دغه وخت کې که اتباع مې تاسې وکړله وما انا من المهتدین او نه یې زه په دغه وخت کې د هدایت یافتهونه قل پیغمبر وی تو انی علی بینة من ربی وکذبتم به ما عندي ما تستعجلون به دا کفار مکه د نبی علیه الصلاة والسلام نه بله مطالبه وکړله چې شا موږ دغه مطالبې دې نه وکړې چې موږ دې پوره دغه کوهې صفا دا سره زر وګرځوه چې شمېر ته روبوسه په دغه زوی کې او درنګې دغه معجزه ظاهره که الهوا هم نه وکړله لیکن بیا داسې وکړه چې دا نشي ظاهروی عذاب د الهي در باندې روله نو الله پاک وی ته چې دا وی ته وایه چې که د مو په وس کې عذاب وکړه نه اوس په فورا فیصله در باندې شوي به هم نه پوتې خو لیکن دا د غیب خبرې دي چې د الله پاک عذاب دا به کله درومي دې مو ته هېڅ علم نشته ده قل پیغمبر وی ته چې انی علی بینة من ربی بشکه سره زه علی بینة په حق باندې په دین واضح باندې هغه دین چې په دلایلو سره واضح ته په هغه باندې من ربی دی جانب د رب د مونه
وکذبتم به او تحقیق سره تاسو تکذیب کړه ده به په دغه حق دین سره ما عندي ما تستعجلون به نشته د مو په وس کې د مو په اختیار کې ما هغه شی تستعجلون به چې کوم تاسو طلب سره هغه تستعجلون به چې په اجلت سره د هغه تاسو طلب کوئ د دغه معجزات یا د عذابو ان الحكم الا لله نه دا حکم نه دا فیصله الا لله مگر د الله پاک سره دو یقص الحق الله جل جلاله بیانې د حق لرا وهو خیر الفاصلین او الله جل جلاله بهترین فیصله کون کدا قل پیغمبر او توادو اتدا خبره لو ان عندي ما تستعجلون به کثیر تواد ام په اختیار کې ما هغه شی هغه معجزه یا هغه عذاب تستعجلون به تو سے جلدی سره د هغه طلب کوئ لقضي الامر بيني وبينكم نخمخ فیصله شو او امر معاملہ میانز د مو دی تو سے کې والله اعلم بالظالمين الله جل جلاله عالم د بالظالمين ظلم کون کو باندې وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو او دی الله جل جلاله سره دی مفاتيح الغيب مفاتيح د غیب شینو مفاتيح یا جمع د مفتاح تا نو په معنا د خزانه سره یا جمع د مفتاح ته په معنا د چبای سره وعنده مفاتيح الغيب دی الله پاک سره چبای دی غیب شی نو دی یا وعنده مفاتيح الغيب دی الله پاک سره خزانه دی غیب شی نو دی لا يعلمها الا هو دا معلوم ندی مگر الله جل جلاله ته معلوم دی ويعلم ما في البر والبحر الله پاک ته معلوم دی هغه شی چې کوم په البر هو چوبی کی دی والبحر او په سمندرونو کی دی وما تسقط من ورقه او نه پریوزی من ورقتن دیوی ورقین دیوی پونینا دنیا کې څومره هم ونې بوټي دي کدی وړې پخې ول دی او کدی غټې پخې ول دی کوم بوټي نه هم چې په کوم زوی کې هم کا وړي کوي او کا غاټوي پونی پریوزي الله پاک په علم باندې پریوزي دام دی الله پاک ته د علم دا وما تسقط من ورقه او نه پریوزي من ورقه دیوی پونینا الا يعلمها مگر دغه پریوتل الله پاک ته معلوم دی ولا حبه او نه یوا دوناوی فی ظلمات الارض پتیارې د امزکی کې ولا رطب او نه لوند شی وي ولا یابس او نه وچ شی وي الا فی کتاب مبین مگر دا په کتاب مبین کې دی یعنی دا په علم دی الله کې دی لوح محفوظ کې د دنیا چې د کله نه الله پیدا کړی دو او د قیامت رسې چې کله رسې دا وی څومره هم څه دی پکې او کیږي پکې وشول دا ټول د لوح محفوظ کې لیکلي دي دا الله پاک ته معلوم دي چې داسې وکړي او لوح محفوظ د الله جل جلاله د علم په هغه کروڑهاو حصو نه هم خپل علم ده یعنی اوس د دغه دنیا هډیر مختصره زندگی دو دین بعد بیا ابد الاباد زندگی دو سب کیږي هغه علم هم الله جل جلاله ته ده وما اوتیتم من العلم الا قليلا الله جل جلاله د تمام دنیا انسانیت څومره انسانون دي کاغه انبیا دي کاغه اولیاء دي که صحابه دي او که څه شي هم دي ساينسدان دي څه شي دي د دغه ټولو علم ته الله پاک دسي چې وما اوتیتم من العلم الا قليلا چې تاسو ته کوم علم درکړه د ډیر مختصر ده ډیر محدود ده هغه موسی علی السلام چې کله د حضرت علی السلام سره سفر کله کوم نو پاکستان کې چې کله سورشول نو په دغه کشتۍ باندې یو چرچنه روغله داسې په سمندر کې خپل مشوکه ډوبه کړله او بیا په کشتۍ کې نستله لږه غوندې وبې پر خوستلې نو حضرت علی السلام موسی علی السلام ته وایي چې په دې پوه شوې دې څه مطلب وې نه وې دې کې اشاره دو چې ځکه چې موسی علی السلام هم علم ته پسې لوړ و چې زه ته علم زده کوم او واقعیا به ورسته که خیر روشي په 16 سپیرا کې وې دې کې اشاره دو دغه خبره طرف ته چې دې تو سے علم د الله جل جلاله د علم په مقابله کې مخ کې داسې حیثیت هم نه لري لکه دغه چرچنې په مشوکه باندې د کوم سوس کچې روغستی شو دغه حیثیت څرنګه د سمندر په مخ کې ده داسې د تو سے علم حیثیت د الله پاک د علم په مخ کې هم هیڅ نه ده ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل الله پاک هغه ذات يتوفاكم ينومكم چې الله تاسو خوبولي کې وفات منه دي نوم سره چې الله تاسو خوبولي کې بالليل پشپا کې ويالو ما جرحتم الله پاک ته معلوم دي هغه شیونه جرحتم کسبتم چې کوم تاسو کسب کوئ بن نهار پوریس کې
ثم یبعثکم فیه بیا الله پاک تو سے یبعثکم فیه ارچگئی مو یوقظکم ار بیدورئی مو پدرس کے لیقضوا اجل مسمى دی پر چې پورا کړی شي انټا مسمن مقرره کړی شوی دغه ریز شپېړوا او قبر ته نږدې کېږي لګیا ہے ثم الیه مرجعکم بیا په طرف ته الله جل جلاله واپس دې ایتو سیدو ثم ينبئکم بیا الله تاسو خبر دیر کوي بما کنتم تعملون په هغه شی سره په هغه عملونو سره چې کوم عملونو تاسو دنیا کې کول دغه ټول خبر والا قیمت پرې ذکر کوي چې بندا زندگی میں در کړي او سر ایسو